ستا د دې ښایسته کمنټو ډېر مننه. خو ما ته چې کوم کمنټ شوي دي ټول په پښتو کې شوي دي. کومې ویډیوګانې چې شوي دي ټولې په پښتو کې شوي دي. یو سړي په اردو کې ویډیو نه کړه ولې چې ستاسو دشمن پنجاب دی، تاسو وایئ چې ستاسو دشمن پنجاب دی، نو بیا موږ ولې خپل دښمنان ګڼئ؟ موږ خو په خپله بېوسه یو، موږ خو په خپله سکولی نشو، خپل لیډر نشو ازادولی. د بل په لاس کې کار دی، بله هم خوځوي، بله هم چلی. پاکستان شناخت لرو، د پاکستان په کارت باندې په ټوله دنیا کې ګرځو. پاکستان زمونږ ملک دی، پاکستان زمونږ کور دی، بابا هم افغان دی خو ملک هم پاکستان دی. پښتون ورور دی، دا هم ایمان دی. ما له په ډېرو کمنټو جړا راړه چې په هغې کې ما ته ښایسته ښایسته کمنټ شوي دي او زه ترې دا ښه کمنټ راوچتوم. خو بعضې کمنټ پکې ډېر ناجایزه او ډېر بې بنیاده شوي دي. هغه خلک چې د چا نه نفرت کوي که نه، هغوی ته ویډیو په اردو کې وکوئ، پښتو کې خو پښتنو ته مه کوئ که نه. ما خو دله ښه میسج درکړو، ما خو ښه پیغام درکړو، بیا ما ته ولې دښمن وایې؟ ما ته ولې وایې چې ګل خانه ما له مبارکي مه راکوه؟ خپله خوشحالي دې په خپل ځان نه ده سود. وړوکې میچ ته نه ده ګټلی، یو ډېر غټ ټیم له دې شکست ورکړی دی. پاکستان وړوکې ټیم نه دی او ښه لوبه هم کړې ده، ډېره پخو نمبر هم ګټلې ده. د ستایلې وړ یې، خوشحالی وکړئ، نفرتونه لرې کوئ د زړونو نه. دوه ورځې ژوند دی، لږ شعور په ځان کې راولئ. هغه خلک څوک چې دا غلط کمنټ کوي او که نه مقابله کوئ، نو د هغه چا سره وکړئ چې څوک ستاسو دشمن دی. بېوسه سړی ستاسو دشمن نه دی.